د اسلامي باورونو او افکارو د پیاوړتیا سیالۍ غوره محصلانو ته چې څه موده وړاندې د عروض څېړنیزې او نشراتي ادارې له لوري د فراه ولایت په دولتي پوهنتون کې ترسره شوې وه په یوه ځانګړي مراسمو کې جایزې وویشل شوې. دغه سیالۍ د ځوانانو د دیني او فرهنګي پوهاوي د لوړولو او همدارنګه د محصلانو ترمنځ د اسلامي ارزښتونو او باورونو د ترویج په موخه تنظیم شوې وه. د دې پروګرام ګډونوالو د اسلامي باورونو او افکارو اړوند موضوعاتو له مطالعې او زده کړې وروسته په هغه ازموینه کې برخه واخیسته چې د عروض څېړنیزې او نشراتي ادارې له لوري جوړه شوې وه. د عروض څېړنیزې او نشراتي ادارې مسؤلین وایي چې د دا ډول پروګرامونو جوړول د اسلامي باورونو په پیاوړتیا او د ځوانانو دیني پوهاوي په لوړولو کې مهم رول لري او کولی شي ځوانان لا زیاتې مطالعې او د اسلامي ارزښتونو ژورې پیژندنې ته وهڅوي. په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنتون رئیس مولوي سمیع الله حقانی په دې مراسمو کې محصلانو ته په وینا کې وویل چې د خپل فردي او فکري ودې لپاره دي د درسي مضامینو ترڅنګ مطالعه او دا ډول علمي او فرهنګي پروګرامونو کې ګډون ته هم پاملرنه وکړي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې د ګمراهۍ ترویج د نابودۍ پر لور لاره تر عنوان لاندې کتاب موضوعات مهم وبلل او د هغه د پیغامونو او مطالبو رسول یې نورو ته ګډ مسؤلیت وباله. مولوي حقانی همدارنګه د دې سیالۍ د ممتازو محصلانو بریا د هغوی کورنیو او د پوهنتون استادانو ته مبارکي وویل او ټولو محصلانو ته یې د علم د زده کړې او د اسلامي باورونو د پیاوړتیا په لاره کې د بریا هیله څرګنده کړه. لکه څرنګه چې خپل درسي مضامین ولو، خپل د عقیدې مضامین ولولو، خپل هغه علما کرامو ته چې په عقیدې کې ښه معلومات لري او د عقیدې په برخه کې هڅه کوي چې د ځوانانو عقیده سمه کړي، د هغو سره ناسته ولاړه ولرو او دغسې مجالس او دغسې مسابقاتو کې موږ تاسې اشتراک وکړو او پراخه ګډون وکړو، نو دغه زموږ تاسې مسؤلیت دی، وجیبه مو ده او بیا به چې څه شی زده کوو هغه به دا خپله فریضه او وجیبه ګڼو چې نورو ته یې ورسوو. نو نن ورځ کوم په دې امتحان کې چې کوم ځوانان کامیابه سوي دي، اول نمره، دوم نمره تر شله پورې چې کوم ځوانان دي لوړې نمرې راوړي، دوی ته، والدینو ته، استادانو ته، ټولو ته مبارکي وړاندې کوم او چې په دې مسابقې کې هر محصل ګډون کړی دی. موږ د ټولو په اړه باندې نیک نظر لرو. الله پاک دې بیا په آینده مسابقاتو کې د ښه نمرې او ښه مقام او عزت ورکړي. له بلې خوا د دې سیالۍ یو شمېر غوره محصلانو د جایزو له ترلاسه کولو خوښي څرګندوي او وایي چې د دې پروګرام اړوند د مطالبو مطالعه او زده کړه ورته ډیره ګټوره او ښوونیزه وه. هغوی زیاتوي چې دا ډول پروګرامونو جوړول کولی شي د ځوانانو د مطالعې او د اسلامي لارښوونو د لا ښه پیژندنې لپاره لیوالتیا زیاته کړي. در این امتحان اشتراک کردم، در این حدود 7 مرتبه کتاب خلاص کرد و دیگه به لطف خداوند قابلم شد. کتاب خیلی یک کتاب مفید بود، قوانین اسلامی بود و چطور میتونیم ما کوشش کنیم نسل جوان نگذاریم طرف دین برای یهودیت برای یا عیسویت برای نگذاریم، به خاطر از اینکه انجیل که خوشمال معلومات داره، انجیل تعریفیه، انجیل حقیقی و راه به سوی نابودیه. نو په دې مثلا په دې امتحان کې چې موږ ډېر اشتراک مو کړی په دې خاطر چې مثلا موږ د نورو ادیانو او خپل دین په تفاوت او فرق باندې وپوهېږو. نو په دې امتحان کې چې موږ اشتراک کړی او زه خپل هم په 100 نمرو سره برنده سوم او د یو پایه لپټاپ کمپیوټر برنده سوم. د نورو ځوانانو څخه اکثرا بیا د محصلینو څخه کسان چې مثلا د علم طلبه دی، اول خو ټولو ته، بیا خصوصا دغه وان چې تخصصي ډول زده کړې کوي، ما توصیه دوی ته دا ده چې دوی بیا اکثره په دغسې پروګرامو کې دوی اشتراک وکړي او خپل د دین او د نورو ادیانو ترمنځ فرق وپېژني او هغه دینونه چې مثلا په هغو کې تحریفات شوي دي او لاسوهنې شوي دي د هغو څخه ښه مثلا دقیق معلومات ترلاسه کړي تر څو خپل د دین په چوکاټ کې په یو ښه ډول ژوند وکړي او خپل دین وپېژني. د ټولنې په کچه د اسلامي نظام د پوهاوي او پیژندنې د زیاتېدونکي اهمیت په نظر کې نیولو سره د دې ډول سیالیو او ورته پروګرامونو جوړول د اسلامي باورونو د پیاوړتیا او د ځوانانو ترمنځ د اسلامي ارزښتونو او مفاهیمو د لا ښه پیژندنې په برخه کې مهم رول لري. مسؤلین وایي چې د عروض څېړنیزه او نشراتي اداره تل هڅه کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ورته پروګرامونو په جوړولو سره د ځوانانو د فکري ودې زمینه برابره کړي او هغوی د ځان پیژندنې او د اسلامي ارزښتونو د لا ښه درک پر لور وهڅوي. د دوی په وینا د دیني او فرهنګي پوهاوي اهمیت ته په کتو سره د دا ډول پروګرامونو دوام کولی شي
د نوي نسل ترمنځ د اسلامي باورونو په پیاوړتیا او د ځوانانو په فکري وده کې اغیزناک رول ولوبوي. نور احمد محمدي، د عروج څیړنیزه او نشراتي اداره، د فراه پوهنتون.